پاکستان ته د لوی درستیز تازه ګواښ وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ یوه لویشت خاوره ونیسي. دا چې دا خبرې چیرته کړي او نور یې څه ویلي، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لوی درستیز وایي چې افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او بل هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره تیری وکړي. دغه څرګندونې لوی درستیز قاری فصیح الدین د مرحومې په 5مه پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د 203 منصور قل اردو د 2مې لیوه د معسکر د پرانیستلو پر مهال وکړي. هغه وویل دوی هڅه کوي داسې یوه پیاوړې اردو رامنځته کړي چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ له پولو جدي ساتنه وکړي او د ټولو قومونو استازولي هم وکړي. د زیاتوي موږ د هیڅ هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوو، خو هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوو چې زموږ یوه لویشت خاوره ونیسي. هغه همدا راز وویل چې د امارات مجاهدینو پاکستان ته کونړ او ننګرهار کې غاښ ماتونکي ځواب ورکړي او که بیا هم پر افغان خاورې د تیري هڅه وکړي نو د سخت او جدي غبرګون سره به مخ شي. د یادونې وړ ده چې نن ورځ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي هم ګاونډیانو ته ګواښ وکړ چې دوی دا فکر نه کوي چې افغانان له جنګه ستړي شوي. که هر ګاونډی افغانستان ته په بدو سترګو وکتل نو سترګې به ترې وباسي. دغه راز په دغه غونډه کې د پکتیا والي مولوي عبدالله مختار په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې ګډوډي رامنځته کړي. نوموړی وایي چې خلک له حکومت سره پوره همکاري کوي او اوس هغه وخت را رسېدلی چې باید له پولو څخه کلکه ساتنه وشي. تر دې وړاندې لوی درستیز ننګرهار ولایت ته هم د سفر په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان له پولو څخه جدي ساتنه کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.